السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معززو افغانانو، عزت او بریا مو غواړم. هیله یم چې روغ او جوړ اوسئ او را سره مل اوسئ. دا ویډیو را سره د ویډیو تر آخره پورې را سره اوسئ. ویډیو د سره شیر کړئ ګروپونو کې او په خپلو فیسبوکونو باندې، ترڅو دا کومه غوغا چې په سوشل میډیا روان ده، جرمني افغانستان سفارت یا قونسلګرۍ کې، چې هغه باره کې وغږیږو. ملګرو، دا تاسو ټول ته معلومه ده چې د افغانستان ټول سفارتونه، قونسلګرۍ، په هغو کې ناخوالې د حد نه زیات ډېرې دي. ستونزې شته، مشکلات شته. یوازې د امریکا سفارت نه و چې د افغانستان سفارت په امریکا کې چې د سرو زرو دیوال خلکو ته جوړ کړه، همدغسې خبرې په پاریس کې هم روان دي. د پاریس د سفارت د صرف د رنګ و روغنو د دروازو د جوړولو دپاره تقریبا 15 میلیونه ډالر هغه دپاره منظور شوي دي. ما دا غږ ټولو مشرانو ته رسولی ده او تر اوسه پورې چا ورباندې غوږ نه ده ګرولی. ولې دا فساد کې یو نفر دوه نفر شریک نه وي او بل له پاسه نه خړ وي او هر څوک پکې خپل حق اخلي، نو ستونزې ډېرې زیاتې دي. راځو د جرمني سفارت، د افغانستان سفارت په جرمني کې او د افغانستان قونسلګرۍ په دغه ویډیو باندې چې دلته دغه ویډیو تاسو ټول لیدلی. گفتم همین دم دیوال ما که بعد حال به برلین مزنگ زدم دا ویډیو به تاسو ټولو لیدلی وي. زه غواړم په دې ویډیو باندې وغږیږم. زه برلین زمونږ نه لرې ده، تقریبا 450 شاوخوا. برلین سره ډېر اړیکې او روابط نه لرو، خو بن قونسلګرۍ مونږ ته نږدې ده او د همدې قونسلګرۍ مربوط مونږ کیږو او د هغه ځای نه مونږ تر ډېره حده پورې معلومات لرو. دغه د کوم نفر ویډیو چې اوس په سوشل میډیا باندې چلیږي، دا بصیر فضلي نومیږي. بصیر فضلي 4 کاله مخکې د بن د قونسلګرۍ نه تللی ده. زه د افغانانو ته دا وایم چې افغانانو کله چې یو څوک تا ته ووایي چې غوږ د سپي ویول، د سپي پسې منډې مه وهه، اول غوږ دې وګوره چې سته که نه. قرآن کې خدای تعالی فرمایي که یو څه معامله، یو خبره، یو څه کیږي، یو فاسق راځي تاسو ته یو خبره کوي، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، نو یو څېړنه وکړئ، تحقیق وکړئ، پوښتنه وکړئ چې حقیقت لري که نه لري. ګورئ، بصیر فضلي د صلاح الدین رباني په وخت کې سکرتر اولو په بن قونسلګرۍ کې. نن نشته، نن نه چې 4 کاله کېږي نشته. د بصیر فضلي په خلاف باندې اولین غږ ماجی که او د بن په قونسلګرۍ کې چې کوم محلي کارمندان دي هغه ټول دې نه خبر دي. د بصیر فضلي په مقابل کې چې ما غږ جیک کمال ناصر اصولي صاحب کې ما غږ اوري، ما هغه ته په مسنجر باندې ټول اطلاع او ټول راپور ورسوه چې دلته وروره دغسې اداري فساد، دغسې اخلاقي فساد، دغسې ناروا، دغسې ناروا، داسې ناروا روانه ده. ما کټوازی صاحب ته په پارلمان کې دا خبر ورسوه. د پارلمان ډېرو وکیلانو ته مې ویلې، عبدالقادر قلاتوال صاحب ته په مسنجر باندې ما دا ټول هغه ورسوه، خو بالاخره اصولي صاحب د موږ غږ په پارلمان کې جیک که. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یو ټیم راولېږل سو، هیئت راولېږل سو، دلته بن ته هغو راغلو، خو 1 کال وروستو راغلل. په داسې وخت کې راغلل چې بیا فضلي وظیفه دلته خلاصه شوې وه، فضلي د لیج نه تللی و. فعلا فضلي نه په سفارت کې سته، نه په قونسلګرۍ کې سته، نه د بهرنیو چارو وزارت کې سته. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم هغه سړی بیخي د وظیفې نه برطرفه کو. ځینې خلک وایي چې حتی زنداني ده او بندي ده، والله اعلم. زه اوس دا وایم چې 4 کاله مخکې ویډیو تاسو راباسئ او اوس برحاله خلکو باندې ورتپئ. د بن جنرال قونسلګري جنرال قونسل تر اوسه پورې نه لري، سرپرست لري او
او سرپرست تر ډیر حده پورې خپل هلې ځلې کوي. زه تاسو ته اوس وایم چې ستونزې څه شی دي. زه په دا ستونزو باندې غږیږم. او زما اصل هدف دا ده چې د فضلي 4 کاله وروسته ویډیو راباسئ او د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر باندې ټول ملامتي اچوئ. دا حقیقت نه ده، دا دروغ دي، دا کذب ده، دا دوکه ده، دا چلول ده. دا د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. دغه فساد 4 کاله مخکې و چې موږ غږ جګ کړو، د هغه مخه موږ ونیوله. فرانکفورت مشت او په بنو په کولن کې مشت افغانان ټول دا فضلي پیژني چې فضلي یو مفسد انسان و، که اداري فساد و، که اخلاقي فساد و، که هر رقم فساد کې ښکیلو. خو نن هغه نشته، هغه تللی ده. نن نور خلک دي، نوي خلک دي، هغو خپل هلې ځلې کوي. زه اوس دا وایم چې افغانانو هغه څوک چې ظلم کوي، ناروا کوي، د هغه خلاف یو، د هغه په مقابل کې به پورته کیږو، غږ به باسو. او که څوک خدمت کوي د هغه به موږ ملاتړ کوو، تشویقوي چې نور هم ښه کار وکړي او ښه خدمت وکړي. زه دې خلکو ته دا وایم چې تاسو کورانه په ړندو سترګو د فضلي ویډیو راباسئ او وایي چې د بن قونسلګرۍ کې په پاسپورټ باندې 10,000 یورو واخیستل شو او د دې ملامتي نن په اتمر باندې اچوئ. زه نه د اتمر قصه کوم، نه د بل، نه د قونسل په قصه کوم، نه د سفیر په قصه کوم، خو د ایمان او وجدان مې دا راته وایي چې دا زما مسؤلیت و وظیفه ده چې حق ووایم. که په قونسل کې فساد وي، قونسل به راکاږو، وایو به حق. که په سفیر کې وي همچنان سفیر به موږ خلاف غږ پورته کوو، د هر چا مقابل کې چې دلته ظلم و ناروا کوي، فساد وي. او چې ته 4 کاله مخکې ویډیو راباسې او نن تاسو دې ته هوا ورکوئ. زه دا د سوشل میډیا د خلکو ته ګورم، د ډوزمارانو ته یوه هم ونه ویل چې دغه سړی څوک ده، آیا په قونسلګرۍ کې شته که نشته، په سفارت کې شته او که نشته. یوه هم دا ونه ویلې چې دا د چا لخوا نه معرفي شوی ده. دلته که نن قونسل راځي، که سفیر راځي، که ډیپلومات راځي، که هر څوک راځي، د یو چا لخوا نه راځي. یا به د اشرف غني لخوا راځي، یا به د عبدالله لخوا راځي، یا به د بل کوم تنظیم لخوا نه راځي. دلته دا ټولې چوکیګانې ویشل سوي دي. هغه سړی د صلاح الدین رباني لخوا راغلی و، هغه نن نشته، د 4 کاله مخکې دیج نه ورک سوی ده، تللی ده. زه وایم که د دغه خلکو کې چې دا شراب وکړي او د نیشې په حالت کې تاسو لایو راځئ، که په تاسو کې رښتیا عدالت وي، ملګرو دا ویډیو شیر کړئ، دا غږ د سره بدرګه کوئ. موږ د بن قونسلګرۍ سره غږېدلي یو، موږ به دیجې نه ورځو پسې. او مشکل دا ده چې هر څه وخت بعد کسان چې نوي کېږي، هغه یو څه موږ سره تعهد وکړي، هغه لاړ شي، بیا نوي کسان راسي، بیا موږ مجبور نوي کسانو ته خپل ستونزې ووایو، بیا هغه موږ ته تعهد راکړي چې والا موږ دا ستونزه او دا مشکل ته موږ د حل لاره لټوو. نو ملګرو دا ویډیو شیر کړئ. که په چا کې ظلم وي، خلاف به غږ پورته کوو، او چې ظلم نه وي وروره، ګناه احمد کړی وي او جزای محمود ته ورکوي، دا هم بیا ظلم ده، دا هم بیا ناروا ده. راځئ د اروپا په ټولو افغانانو غږ کوم، که رښتیا د ظلم خلاف یاست، راځئ یو سیار ټیم جوړ کړئ، 10 کسیز، 15 کسیز، 20 کسیز، چې په ټولو سفارتونو باندې وګرځېږو. راځئ چې څېړنه او تحقیق وکړو، د محلې د هغه ځای د افغانانو نه حال احوال واخلو، بیا پس له هغه نه غږ پورته کړو چې خلکو ته پته ولګېږي چې ولا رښتیا هم موږ لاړلو، د افغانانو د خولې نه ټولې خبرې واخیستلې، د افغانانو ستونزې موږ وپوښتل او پس له هغه نه موږ غږ جګ کړ. دا وروره یو سړی د نیشې او د شرابو په حالت کې راجګېږي او ویډیو شیر کوي، هغه مفسد سړی په هغه وخت کې تاسو ولې نه شیر کوه؟ پوهېږئ وجه چې شی ده؟ حنیف اتمر دا 1.5 د تنظیمي د جمعیت یا دغه نور لنډغران چې دلته وروره په قومي یا په سمتي یا په تنظیمي نومونو باندې دلته راغلي، اوس چې لږ اصلاحات راولي، نو دلته اوس هغه پخوانی یا وزیر یا معین یا سفیر، هغه خلک اوس وایي چې یاره زما په وخت کې خو دا قونسلګري ډېره مفسده وه، اوس پکې لږ اصلاحات راځي، نو زما ریکارډ به خراب شي، وایي به چې دغسې کار خلک کوي. نو دا خلک اوس داسې یو څو شرابیان راجیک که و چیغې کشی الا د ایجا فساد اخلاقی است. یک کسی سوال نکرد که اینمی آقای فضلی کی است، در کجا وظیفه داره. 4 سال قبل از اینجا رفته، امروز چرا شما ویدیوش کشیدین؟
از کدام طرف شما تحریک شدین؟ 4 سال قبل شما خاموش بودین. 4 سال قبل که این جانب ما صدای خود بلند کردم شما ما را متهم به تعصب کردین. ما که 4 سال قبل گفتیم که اینمی فضلی بصیر فضلی در اینجا با فساد اداری و اخلاقی در اینجا اینا صحیح هستن. ما که صدا بلند کردیم میگفتیم نه والا تعصب میکنیم. بگم با والله قسم است که ما تعصب نمیکردیم. ما میدیدیم در اونجا. ما کل اینا را به ناصر کمال ناصر اصولی، کټوازی صاحب، عبدالقادر قلاتوال صاحب او شینکی کاروخیل ځینې نور وکیل صاحبانو ته ما د دوه هغه ورسوه. بالاخره پارلمان کې زمونږ غږ جګ سو او هغه ځینې هیئت راغله، خو هیئت دومره ناوخته راغله چې بیا فضلي تللی و. نو ما هیئت ته وویلې د بهرنیو چارو وزارت نماینده و، د مالیې وزارت نماینده و، د څارنوالۍ نماینده و. ما ورته تاسو اوس راغلي یاستئ، موږ خو ستونزه او مشکل او نیوکې په فضلي باندې دغه اوس نشته. زه چا نه شکایت تاته وکړم. هغوی په داسې وخت کې راغله چې بیا سایر صاحب نوی مقرر شوی و، نو ډېر ناوخته و. نو اوس دا د فضلي دا ویډیو چې دا خلکو راویستلې دا سره په دې خاطر که اوس په قونسلګرۍ یا سفارت کې یو نیم لږ اصلاحات راځي، نو دا خلک اوس په دې باندې وایي ودرېږه چې ولا ولې د جمعیت یو نفر وویسته، ولې یو بل ټلوالی وویسته، ولې وروره یو بل د جهادي تنظیم یو بل ګوډاګی دیج نه وویسته. پرېږدې چې په لیاقت باندې دلته وروره ډیپلوماتان راسي، پرېږدې چې په لیاقت باندې دلته وروره کار اهل کار ته وسپارل سي. اوس زه دې خلکو ته وړاندیز لرم، تاسو ته وایم ای افغانانو، په سفارت کې ستونزې شته، په قونسلګرۍ کې هم ستونزې شته. تر ټولو لویه ستونزه د افغانانو دا ده چې په اروپا کې ټول افغانان د تذکرو د اخیستو د مشکل سره مخ دي. موږ باید په بهرنیو چارو وزارت باندې دا فشار راوړو چې یو سیار ټیم راولیږي او په دا ټولو هیوادونو قونسلګریو سفارتونو باندې وګرځېږي، افغانانو ته تذکرې ورکړي. بل مشکل دی اپاینټمنټ اخیستل، په جرمني کې ورته ترمین وایي یا د وخت د ملاقات اخیستل، دا مشکل ده. یو افغان ته دلته ایمیګریشن وخت ورکوي چې په یو میاشت کې د پاسپورت راوړه او هلته تاته په 1 کال 2 کاله کې اپاینټمنټ درکول کېږي. دغه ستونزه دغه مشکل سته. دغه مشکلاتو په خاطر باندې موږ تاسې باید 15 20 30 50 کسه لاړ سو، د خلکو سره وغږیږو. که زمونږ مشکلات حل کړل خو بیا خو وروره څه خبره نور نشته ده، زمونږ خو سره بس خبره حل و فصل ده. که چېرته زمونږ مشکلات حل نه کړل بیا پس راغه به وروره مونږ ګورو چې زمونږ حق څه کېږي، کوم لارې نه مخته لاړ سو. نه قونسلګرۍ ته تللي یاستئ، نه سفارت ته تللي یاستئ، نه مو سره خبرې کړي دي. او وروره څوک چې لاریون کوي، څوک د سفیر ته د ناموس کنځله کوي، څوک ورته د مور کنځله کوي، څوک ورته د خور کنځله کوي. آیا دا د سفیر مور زمونږ مور ده که نه ده؟ د دې سفیر میرمن زمونږ تاسو خور ده که نه ده؟ د دې سفیر ناموس زمونږ تاسو خور مور ده که نه ده چې تاسو کنځلې کوئ؟ نیوکه پې وکئ، سخت نیوکه پې وکئ، مخامخ ورسئ پې وکئ. خو کنځلې د حل لاره نه دي. دروند سړی، دروند انسان هغه هیڅ کله کنځلې نه کوي. بیا ناموس ته، بیا سیاسرو ته، بیا زنانو ته کنځلې کول دا انتهایی بې غیرتي ده. زه راتلونکې هفته قونسلګرۍ ته ځم، شف نه ټول خبرې به پاک ورته کوو چې دغسې سرویس موږ غواړو، دا زموږ حق ده. تاسو چې دلته راغلي یاستئ، تاسو دلته وروره د افغانستان د ولس دپاره خادمان یاست. د دغه شیانو خدمتونو به تاسو تعهد کوئ. که ښه خدمت مو وکړو موږ مو قدرداني کوو، او که بد خدمت مو وکړو موږ بیا هم په دې خفه کېږو چې تاسو ته څوک د ناموس کنځلې وکړي. زما دا غږ به اوس سفیر اوري. که سفیر صاحب اصلاحات راولي نن به دا حالت نه و. که خلکو ګوري ای سفیر صاحب محترم، ډیپلومات صاحب محترم، قونسل صاحب محترم، دا افغانان تاسو نه واده نه غواړي، دا افغانان د تاسو نه پیسې نه غواړي، بلکې تاسو ته پیسې د تذکرې قیمت درکوي، د نکاحت قیمت درکوي، د پاسپورت قیمت درکوي. خو لږ ښه سرویس ورته ورکوي. 9 بجې قونسلګري خلاص، 11-12 بجې بند سي، بیا مراجعین نه منئ. دا نو سره خم سفارت ده. راشئ په دې فرانکفورت کې وګورئ، د ایران قونسلګري ده، د چین قونسلګري ده، د پاکستان قونسلګري ده، د هندوستان قونسلګري ده، د عراق قونسلګري ده. بلو د عراق یو ډیپلومات زمونږ ځای ته راغلی و، موبایل یې په کار و. نو ما ورته ویلې څه کار کوئ؟ د عراق په هغه قونسلګرۍ کې یم. ما ورته دې ورځې څو نفر مراجعین لري؟ وایي 300 نفر مراجعین لرو. ما دې ټول ته رسیدګي کولی سئ؟ وایي ټول ته رسیدګي کولی سو. ما نو څومره تاسو هغه لرئ دا ډیپلوماتان او محلي کارمندان؟ خو هغوی ډېر وایي 10 کسان لرو.
زمونږ تاسو په بل قونسلګرۍ کې به ټول 10 کسه وي 12 کسان به وي دا قونسلګرۍ په هغه وخت کې د 10 نفرو دپاره د سرویس او د خدمت د وړاندې کولو هغه درلوده امکانات اوس د ورځې ورته 200 300 500 کسان ورځي دواړو طرف ته ستونزې شته کوشش به کوو چې د حل لاره ورته پیدا کړو راتلونکي هفتې ته ورته ورځو زه نیوکې کوم انتقاد کوم په توند الفاظ کوم په جرأت کوم په غیرت کوم ورځم هم ورسره غږیږم هم د سفیر سره هم د هغه سره خو توهین او کنځلې چې څوک کوي موږ د هغه خلاف یو 4 کاله مخکې ویډیو چې راباسي اوس په قونسلګرۍ تپې د دې هم خلاف یو دا دسیسې مه جوړوئ دا د دروغو دسیسې دا د منافقت دسیسې دا مه جوړوئ تاسو په دې شیانو باندې که غواړئ چې مثلا خپل غر په پټ کې په دې شیانو باندې نه پټیږي زه به انشاءالله راتلونکي هفتې ته ټول حقایق تاسو ته بیا هم په لایف کې ووایم اوس مې دا لنډ لایف په دې خاطر وکړ چې هغه ویډیو نن راویستل هغه سړی د تخار ده د جمعیت د صلاح الدین د ګوند د جمعیت یو ګوډاګی و نو اوس وروره هر څه چې هغه وکړل غول هغه وکړل اوس اړوئ په بل چا باندې زه نه وایم زه په سفیر نیوکې لرم په قونسل هم لرم اول به زه مخامخ ورته وایم که د حل لارې ورته پیدا کړه صحیح ده که حل لارې پیدا نه کړه بیا به هغه نه وروستو د لاریون خبرې کوو بیا به هغه نه وروستو د خیمې وهلو خبره کوو بیا به د هغه نه وروستو موږ ګورو چې موږ سره کوم حق ده چې خپل حق نه موږ استفاده وکړو اوس نه ورغلي یو نه مو ورسره خبرې کړي نه مو ورته وړاندیز کړی نه مو نیوکه کړې نه مو ورته وروره د حل لارې لټولې دي او په فیسبوک راشئ او کنځلې کوئ خو ځان خرابوي هغه هم د نیشې په حالاتو کې د شرابو په حالت کې آیا شرابیان زموږ حق ثابتولی سي هغه د خپل ځان نه ده خبر شراب اوس کې غولې لاړ شي د خپل غول نشي ټینګولی هغه به د ما د پاسپورټ څخه مو کې زما به د تذکرې څخه مو کړي ګورئ ځوانانو قسم مو راباندې حق نشته بیا هم تاسو ته قسم خو په خدای مې د قسم وي چې افغانان ماته راځي او یو د اپاینټمنټ د وخت د ملاقات اخیستو ستونزه مشکل لري نه سفیر یم نه قونسل یم نه دولتي کوم وظیفه او مسؤلیت لرم خو بیا هم زه والله شرمیږم چې یو ملاقات وخت افغانان بیچارهګان ایران پاتې دي دغه ټول ستونزو باندې به موږ د قونسل صاحب سره غږیږو د سفیر صاحب سره به غږیږو نه یوازې په جرمني کې په ټولو اروپا میشتو ځوانانو غږ کوم راځئ موسم ډیر ښایسته ده سړکونه پاک دي واوره نشته باران نشته راځئ 11 کسیز 15 کسیز یو ټیم جوړ کړئ د بلجیم د جرمني د اتریش د ایټالیا د سویزرلند د فرانسې په د ټول افغانانو غږ کوم چې یو ټیم جوړ کړئ همداسې به موږ تاسو وګرځېږو دا پوښتنه به وکړو لاړ به سو د هر سفارت او د هر قونسلګرۍ یو حال به واخلو هم به زموږ تاسو دپاره یو د هوا تغییرات راسي هوا ډیره ښه ده هم به مو خپلو کې یو معرفتو پیژندګلو سي هم به د افغانانو په ستونزو مشکلاتو وغږیږو امکان لري چې انشاءالله ورته د حل لاره پیدا کړو څوک حاضر دي راشي په مسنجر را سره اړیکه ونیسئ بیا به زه لایف راسم ووایم چې احمد او محمود له 10 کسان مې تیار کړل 10 کسان موږ په فلاني ورځ باندې په دې هفته کې دې ځای ته ځو په دې هفته کې دې ځای ته یا که هره هفته وخت نه لري په میاشت کې به یو پیره یو ځای ته لاړ سو په میاشت کې به یو پیره لاړ سو وروره سویډن ته ډنمارک ته ناروې ته فنلنډ ته دلته وروره ایټالیا ته فرانسې ته دلته د هر افغان مشکل کتې حل کوي ته اتلې قهرمانې زما در پسې اقتدا ده زه در پسې ولاړ یم او که هر څوک حل کوي یو څوک به دا نه وایي چې او والله فلانی خو وروره د فرانسې دغه جرمني ته ولې راځي خدای مو راوله راشي دا مشکلات که موږ سره حل کولی شي راسي خدای مو راوله میلمستیا مو په ما د شپې ځای مو په ما قدر مو په ما عزت مو په ما ستاسو قدمونو ته به دا سترګې راواخلم داسې به ستاسو مخې ته کېدم او که موږ فرانسې ته راغلو تاسې په دې خوشحاله اوسئ دا زموږ تاسو اتفاق اتحاد او وروري ثابتوي نو بس په لویه بخښونکي الله مو سپارم والسلام علیکم ورحمت الله دا ویډیو سره شیر کړئ انشاءالله چې راتلونکي هفتې ته موږ قونسلګرۍ ته ځو